تیر وختونو تا آخر ګوت په خلا شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو تیر وختونو تا آخر ګوت په خلا شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو رنگ د ناڅاپه تغیر شو څه کیسه ده 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 زما جان سناسه خود پزړه شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو تیر وختونو تا آخر ګوت په خلا شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو د بدل مو چرته سوچ هم کړی نه دی د بدل مو چرته سوچ هم کړی نه دی د بدل مو چرته سوچ هم کړی نه دی د بدل مو چرته سوچ هم کړی نه دی اوس به هم د صبر غېږه کې ویده شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو تیر وختونو تا آخر ګوت په خلا شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو خلک وایي مینه اور د خوسلیما 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 مونږ پرېږده چې په دې اور کې لمبه شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو تیر وختونو تا آخر ګوت په خلا شو یو څه خلک په بنا سترګو ړانده شو زه یې وینم د سپوږمۍ سره په څنګ کې راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو دا ښکلی نظم په خوږ اواز د محترم ورور محب الله محبت شاعر د ډېر محترم سلیم رضا سلیم د اړیکې یا وټساپ شماره د 0 اویا 21 څلورویشت شپږ سوه او شپږویشت وسلام راته وایي چې هغه دوه ستوري څه شو